ملګرو راشد خان هغه لوبغاړی دی چې د پر اتک سره د افغانستان په لوبډله کې یو نوی ژوند را پیدا شو. دی په ډیر کم عمر کې افغان لوبډلې ته راغی او ډیر ریکارډونه یې جوړ کړل او ورسره دی په ټوله نړۍ کې زیات مینوال هم لري چې ځینې د ژوند په اړه خبر دي خو زیاتره د ژوند په اړه نه پوهیږي. نن په دې ویډیو کې تاسو ته د راشد خان د ژوند په اړه معلومات درکول وایم. نو د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایو چې پوره او اصلي نوم یې راشد خان ارمان دی. راشد خان په کال 1998 کې د دسمبر 20 په ننګرهار ولایت کې پیدا شوی. د ماشومتوب نه د کرکټ سره زیاته مینه وله او کرکټ یې کوو. او اوس به راشو د راشد خان لوبو او ریکارډونو ته. راشد خان خپل لومړی لوبه په 2015 کې د زیمبابوې په خلاف وکړه. راشد خان هغه لوبغاړی دی چې په ډیر کم عمر کې د آی سی سی په رینکینګ کې لومړی مقام خپل کړی و او اوس یې یو ځل بیا په 2022 کې لومړی مقام خپل کړ او ورسره راشد خان په ډیرو کمو لوبو کې 4 وکټې هم پوره کړي. د افغانستان لپاره په یو لوبه کې هم ښه بالینګ کړی چې په هغه لوبه کې 15 وکټې او 3 منډې ورکړې وې. دی هغه لوبغاړی دی چې په کم عمر کې په یوه لوبه کې 15 وکټې هم اخیستې. دا و د راشد خان ځینې ریکارډونه. او اوس به راشو د راشد خان کورنۍ ته. د راشد خان مور او پلار وفات شوي او راشد خان 6 ورونه لري. او اوس به راشو د راشد خان د خوښې کارونو او شانو ته. ملګرو د راشد خان د خوښې کارونه پخلی کول او پریکټیس کول دي. د راشد خان د خوښې لوبغاړي ویرات کوهلي او شاهد افریدي دي. د راشد خان د خوښې خواړه روش دی او په یو خپرونه کې ویلي و چې دا هر څه راباندې اوس ډاکټر بند کړي دي. د خوښې رنګونه یې تور سور او زیړ دي. د خوښې فلمي ستوری د بالیوډ مشهور اداکار امیر خان دی او د خوښې ځای د استرالیا ایډلایټ ښار دی. ملګرو د راشد خان قد 168 سانتي متره دی او وزن یې 4 کیلوګرامه دی. د سترګو او ویښتانو رنګ یې تور دی. راشد خان تر اوسه لا مجرد دی خو د په یو خپرونه کې ویلي و چې په راتلونکو 1 یا 2 کلونو کې به واده وکړي. ملګرو راشد خان ته د افغانستان کرکټ بورډ لخوا تر 3000 ډالرو پورې معاش ورکول کیږي او د نورو تجارتي کارونو سره دی په یو میاشت کې تقریبا تر 10 کروڑو پورې روپۍ ګټي او ټوله شتمني 4 میلیونه ډالر ده. اوس به د راشد خان لوبو ته یوه لنډه کتنه وکړو. راشد خان ټولې 23 ورځې نړیوالې لوبې کړي. 121 وکټې اخیستې او ښه بالینګ د 15 وکټو په اخیستلو سره د 3 منډو ورکول دي. 50 ورځې لوبې 3 اتیا کړي. 158 وکټې اخیستې او بیسټ بالینګ 7 وکټې او 8 منډه ورکول دي او ټیسټ لوبې یې 15 کړي دي. 14 وکټې لري او ښه بالینګ 7 وکټې او 110 منډې ورکول دي. نو ملګرو ویډیو تر دې دی او ملګرو دا معلومات ما د انټرنیټي سایټونو څخه راخیستي. که کومه غلطي شوي نو په کومنټ کې ووایه. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. که د راشد خان مینه وال دا ویډیو در سره ضرور شیر کړئ. تر بیا د خدای په امان.